په دې استغفر الله ویلو کې چې کوم زور او طاقت الله جل جلاله اچولی ده تاسو به ورته بالکل حیران شي او د دې چې کومې فایدې دي هغه زه تاسو ته نن په دې ویډیو کې بیانول غواړم. که چېرته تاسو دا ویډیو وګورئ ستاسو روزي به پراخه شي، ستاسو ټولې ستونزې او مشکلات به حل شي. نو د دې په خاطر باندې دا ویډیو تر پایه پورې راسره وګورئ. په دې ویډیو کې ما تاسو ته د قرآن شریف نه فقط یو آیت راخیستی ده. صحیح شوه؟ له یو ځای نه مې تاسو ته د قرآن شریف دغه آیتونه راخیستي دي او فقط یو حدیث مې د نبي علیه الصلاة والسلام هم تاسو ته راوړی ده. که چېرته تاسو دا واورئ تاسو به بالکل حیران شئ چې په استغفر الله کې څومره ډېرې فایدې دي. اولنۍ مهمه خبره خو دا زده کړئ چې استغفر الله یعنې زه بخښنه غواړم له الله څخه د خپلو ګناهونو او تېروتنو و اتوب الیه او زه الله جل جلاله ته توبه وباسم. که چېرته تاسو دوغره ووایئ دا هم کفایت کوي، یعنی استغفر الله استغفر الله استغفر الله په توجه سره. موږ تاسو کافي ډېر وخت لرو الحمدلله په ژوند کې فارغه وختونه لرو، په هغه کې موږ څه ووایو استغفر الله استغفر الله استغفر الله. عجیبه او ناشنا خبره دا ده چې نبي علیه الصلاة والسلام به هم له 80 وارو نه زیات ویلی استغفر الله به یې ویلی. خو که چېرته ته ورسره دا هم یو ځای کې استغفر الله و اتوب الیه ووایي نو دا خو ډېره ښه خبره شوه. هم دې له الله نه بخښنه وغوښته او هم دې الله جل جلاله ته توبه وویستله له خپلو ګناهونو. نو دا ډېر غوره ده، ډېر بهتره ده چې ته استغفر الله و اتوب الیه ووایي. خو که دومره دې نشو ویللی دومره خو اسانه ویلی شي چې استغفر الله استغفر الله استغفر الله. صحیح شوه؟ دا هغه لنډه او اسانه طریقه ده. ښه د دې څه فایدې دي اوس په دې کې څومره زور او طاقت پروت ده. الله جل جلاله په دې اړه باندې سورة نوح کې فرمایي یرسل السماء علیکم مدرارا الله جل جلاله به له اسمان نه په تاسې باندې رحمتونه راووروي، بارانونه به وشي. صحیح شوه؟ کله چې باران وشي فصلونه کښتونه انسانان حیوانات دا ټول خړوب سي، ټولو ته ګټه ورسیږي. الله جل جلاله په دې سره فصلونه رازیات کی، باغونه رازیات کی، حبوبات دا ټول شیونه چې موږ تاسو خورو دا له ځمکې نه راوځي. همداسې ده که نه، که کچالو دي که پیاز دي که رومیان دي که میوې دي که سبزیجات دي او که څومره حبوبات دي او همدارنګه باغونه دي شیونه دي دا حتی دا اوبه موږ تاسو له ځمکې نه راخلو، دا ټول شیونه له ځمکې نه راوځي. نو دا چې کله له اسمان نه بارانونه وورېږي نو هلته ځمکه هم ورسره رازرغونه شي. که چېرته له اسمان نه بارانونه نه وي د الله رحمت نه وي خو دا هر څه ختمیږي او په موږ تاسو باندې بندیدی شي. صحیح شوه؟ نو دا ستره فایده اول الله جل جلاله بیانوي چې په تاسې باندې به بارانونه راوورېږي، اوبه به راوورېږي، واورې به راوورېږي. په دې سره به ستاسو ژوند ښه شي، هوا به بدله شي او تاسو به غنیان شي. بل ویمددکم باموال الله جل جلاله به تاسو ته درکړي، مرسته به تاسو سره وکړي په څه شي باندې؟ په مالونو باندې. مال به دې ډېر زیات شي، پیسې به دې ډېرې زیاتې شي، درایي به دې زیاته شي. و بنینا ډېرو خلکو ارمان دا وي چې زه نارینه اولاد نه لرم، بچي نه لرم. صحیح شوه؟ یا زامن نه لرم. الله جل جلاله فرمایي چې تاسو ته به د دغه استغفار له برکته تاسو ته به څه درکړل شي؟ اولاد به درکړل شي، زامن به درکړل شي. صحیح شوه؟ هر رقم مالونه الله جل جلاله ذکر کړي دي، دا ټول به تاسو ته الله جل جلاله درکړي. ویجعل لکم جنات بل رقم ته مال او دولت چې الله جل جلاله به درکړي هغه دا ده چې تاسو ته به الله جل جلاله باغونه درکړي. ویجعل لکم انهارا الله جل جلاله به تاسو لپاره ویالې په دې کې وبهوي چې باغونه وي، پټي وي، کښتونه وي او اوبه ختمې شوي نو بیا ته څه کوې په دې ځمکه باندې؟ الله جل جلاله فرمایي چې صرف باغونه نه بلکې په دې کې به تاسو لپاره بهترین نهرونه، ویالې او اوبه هم وبهوم تر څو ستاسو دا باغونه دا ستاسو دولت و جایداد نور هم رازرغون شي او نور هم زیات شي. دا ډېر ناشنا حدیث ته نبي علیه الصلاة والسلام په ډېرو احادیثو کې د استغفار فضیلتونه او فایدې بیان کړي دي. خو دا یو جالب حدیث ما تاسو ته راوړی ده. په دې کې نبي علیه الصلاة والسلام فرمایي من لزم الاستغفار جعل الله که چېرته څوک همیشه لپاره وایي استغفار وایي
هر وخت استغفر الله واتوب الیه استغفر الله واتوب الیه وای جعل الله له من كل هم من كل ضيق دا دلته نشته من كل ضيق مخرجا. الله جل جلاله به له هر سختینه راوباسي. صحیح شو. ډېر خلک دي په ستونزو کې راګیر دي، په سختیو کې راګیر دي، په جنجالونو کې دي، په مشکلاتو کې دي. نبی علیه الصلاة والسلام موږ تاسو ته بهترینه د حل لاره ښودلې ده او فرمایي چې جعل الله له من كل ضيق مخرجا. له هرې سختۍ نه چې په هره سختۍ کې که کورنۍ سختي وي، که دفتري سختي وي، که تجارتي سختي وي، که نور کوم تکلیف او مریض وي، ته کوم بل صحت کې د مشکل وي، نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي چې له دې سختي نه به دی راوځي، الله جل جلاله به راوباسي. ومن كل هم فرجا. هر غم چې دی لري، هر درد چې دی لري، له دې نه به هم الله جل جلاله دته نجات ورکړي او دی به راوځي له دې غم او له دې درد او له دې سختي تنګدستي نه د څه شي په برکتمندۍ، د استغفر الله په برکتمندۍ. دا د نبی علیه الصلاة والسلام وعده ده. ورزقه، اخرنۍ او ډیره مهمه خبره، ورزقه من حيث لا يحتسب. له داسې ځای نه به الله جل جلاله دته د روزي بندوبست وکړي چې د په ګمان کې به هم نه وي، تصور کې به هم نه وي، فکر کې به هم نه راځي چې ما ته به له دې ځای نه هم مال راشي، دولت به راشي او روزي به راشي. یعنی د اصلا فکر نه کوي، خو بیا به هم الله جل جلاله د باندې د روزي او د رزق د دروازې ور باندې خلاصې کړي. صحیح شوه. په دې باندې ځینو علماو رد کړی ده او ویل دي چې دا حدیث چې ده دا ضعیف ده، خو بیا هم د فضایلو په باب کې موږ راخیستلی شو او بیانولی شو. نو دا ډیر مهم حدیث ده چې ما تاسو ته بیان کړ. د نبی علیه الصلاة والسلام فرمایلی دي چې استغفار دغه ګټې لري چې له هر غم نه انسان راوباسي، او بل دا ده چې روزي به الله جل جلاله له داسې ځای نه برابره کړي چې د ده په ګمان کې هم نه وي. او دا مې یو تاسو ته آیت راخیستی و چې په هغه کې الله جل جلاله دا خبره کړې ده چې د استغفر الله واتوب الیه څومره ډېرې فایدې دي. موږ اوس ضرور نه ده چې خامخا دې ته کینو او شپه ورځ ناست یو ځکه چې زه استغفر الله وایم او بس نور به ټول کارونه برابرېږي. داسې صحیح نه ده. کارونه به هم کوو، خپل کارونه د جوړولو لپاره، د سمولو لپاره، د اصلاح کولو لپاره به هلې ځلې هم کوو او د دې ترڅنګ چې کله هم موږ وخت درلود، مثلا روانې په موټر کې فارغ وخت لري، صحیح شوه که نه، سهار کې بل وخت کې، نو ته ذکر کوه. صحیح شوه. دا بهترین ذکر ده چې موږ تاسو یې نن زده کوو. استغفر الله او یا هم استغفر الله واتوب الیه. دا همیشه لپاره وایي په ځانګړي ډول چې کله تاسو چاته منتظر وئ یا وخت مو فارغ و یا نور څه مو له لاسه نه کېدل، نو بس په دې وخت کې آرام سره کینئ، دا ذکر کوئ، الله جل جلاله به دغه ټول انعامات تاسو په نصیب کړي. ډېره مننه.